نو که چېرې داسې غاښونه یې لګولي چې هغه ښه په اسانۍ سره یعنې مطلب دا د ده نه را جدا کېږي، د خوراک په ټایم کې ولګي او بیا را جدا کړي. نو داسې غاښونه چې کوم دی دا به د غسل یا د اودس په ټایم کې او یعنې مطلب دا یو کاږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. زما عزتمندو یو ملګري تپوس کړی دی او تپوس ډېر ضروري هم دی او اهم دی. نو ما دا وغوښتل چې تاسو سره شریک کړمه د ویډیو په ذریعه باندې. ملګری تپوس کوي چې یو سړي یو انسان مصنوعي غاښ لګولی دی، نو آیا دې غاښ سره چې کوم دی دی غسل کوي یا اودس کوي، نو دې سره د ده اودس کېږي او یا غسل یې ورسره کېږي. یا دغه رنګ یو سړي چې کوم دی یو مصنوعي اندام لګولی دی، غوږ دی، پوزه ده یا بل اندام یې په بدن کې چې کوم دی دا لګولی دی مصنوعي اندام د بهر نه، نو آیا دې سره غسل وځي یا دې سره چې کوم دی اودس کېږي که نه کېږي؟ نو دا یاد ساتئ دا مصنوعي اندامونه لګول دا فقهای کرام لیکي جدید فقهي مسایل کې چې دا په دوه قسمه دي. یو داسې لکه تاسو کتلي یو سړی غاښونه ولګوي خو هغه غاښونه دی بیا راکولاولی شي، یعنې په اسانۍ سره هغه راکولاویږي. لکه تاسو کتلي بعضې خلکو جام نه لګولي، نو هغه غاښونه چې کوم دی خوراک وکړي نو هغه راوکاږي، صفا را صفا کړي یا بهر هم ایښودلی شي ګیلاس کې یا څه شي کېږدي کاسه ماسه کې. نو که چېرې داسې غاښونه یې لګولي چې هغه ښه په اسانۍ سره یعنې مطلب دا د ده نه را جدا کېږي، د خوراک په ټایم کې ولګي او بیا را جدا کړي، نو داسې غاښونه چې کوم دی دا به د غسل یا د اودس په ټایم کې او یعنې مطلب دا یو کاږي او لاندې خوله به چې کوم دی خوله دا به کنګاله کړي او هغې نه پس به چې کوم دی غاښونه ولګوي، بیا ورپسې غاښونو سره بیا چې کوم دی خوله کنګاله کړي. ځکه چې د دې حکم داسې شو لکه دا د بهر نه شی شو، نو دا دې سره به غسل نه وځي چې دا د کله اچولي دا به چې کوم دی وکاږي، هغې نه بعد به چې کوم دی یعنې غسل وکړي، خوله به کنګاله کړي، بیا به هغې نه پس غاښونه ولګوي، بیا به خوله کنګاله کړي. ټیک په دې طریقې سره. نو او که چېرې داسې غاښونه یې لګولي چې هغه په خولې کې فټ شوي څه د تار په ذریعه باندې یا د میخ په ذریعه باندې یا بعضې ډاکټران تاسو کتلي غاښونه ولګوي خو جام یې ولګوي خو هغه په انسان کې مطلب دی فټ کړي، هغه را جدا کېږي نه. نو چې کله را جدا کېږي نه نو دا به د انسان د دننه حکم یې واخیستو، نو دې سره به غسل هم وځي او اودس به هم. دا چونکې را جدا کېږي نه، چې را جدا کېږي نه دا مشکل شو، نو په اسلام کې چې کوم دی حرج نشته، تکلیف نشته چې اوس ته خامخا دا غاښونه بیا راکولاوي بیا بیا لګوي، هغه راکولاویږي نه. نو دې سره به غسل هم وځي او دې سره به چې کوم دی اودس هم چې کوم دی کېږي. دغه رنګې بل اندام داسې دی، بل اندام حکم هم داسې دی که یو سړي داسې اندام لګولی چې هغه په اسانۍ سره راکولاویږي لکه دی بهر یږدي، نو هغه به د غسل او د اودس په ټایم کې چې کوم دی هغه وکاږي. که چې د انځلو په ځای کې وي یعنې انځلی کېږي نو هغه به وکاږي. او که چېرې داسې وي چې په انسان په بدن کې داسې فټ شوی چې هغه نه راکولاوېدو نو هغې سره به غسل هم وځي او ورسره به چې کوم دی اودس هم کېږي. دا یو ضروري مسله وه انشاءالله ټولو ملګرو ته به دا معلومه شي او دا کلیپ چې کوم دی نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې نورو ملګرو ته هم د دې چې کوم دی پته ولګي. واخر دعوانا.